الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وطاب اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين دوستان و عزیزانو الله رب العزت وحده لا شريك ذات ہے رب العالمین په ذات باندې ایمان لرل هغه باندې عقیده لرل دا توحید دی تویل کیږي د رب العالمین په ذات باندې عقیده چې انسان لري چې هر څه کول والا زما مشکل کشا زما حاجت روا زما ټول کارونه سمول والا ذات صرف او صرف وحده لا شریک ذات دی نو رب العالمین په ذات چې ستا عقیده خالص وي نو هر عبادت بستا مقبول وي د دنیا په تاریخ کې که تاسو وګورئ توبه نعوذ بالله چې د رب العالمین تصورات کله جوړول شروع شو او دغه رنګ د رب العالمین په تصور کې دې شکلونه جوړول شروع کړل بت پرستی شروع شو د فارسیانو خدایان چې هغه دوه یو اهرمنو یو یزدان یو د مصیبتونو رب او یو د خوشالو رب دې چې بکلا په دې مصیبت راغې دې اهرمن ته توجه وکړه کله ورته خوشالي رااله د تنکس لپاره د شکریا د لپاره به د یزدان شکریا ادا کړه او هم دغه رنګي مشرکین مکه ته چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ورغله او ورته وی چې الله رب العزت وحده لا شریک ذات دی اللهم نه مشرکین مکه چې دا څنګه چل دی چې په یوازې ټول خلق با الله رب العزت یوازې ارث سمبالي یو خدای با ارث سمبالي توبه نعوذ بالله د سوره موږ بوتان کړی دی بلاد منات عزا د سوره بوتان جوړ کړی دی دا واړه خدایان خو هغه سره مدد کوي هغه سره مرسته کوي هغه سفارش کوي نو دا هغه سره صلات کوي او صلات وته دی کی نه زکات روان دا د مشرکین دعوا او مشرکین مکه دا دعوا کله نن سبا حالات ته وګورئ د عیسایانو نه د عقیدې تاسو کا اهل تسلیث د عقیدې قائل دي الله منی د الله زوی عیسی منی وای دا د الله زوی دی وای مریم بی
عليه السلام د عیسی علیه السلام مور چې دا ودا د الله ولا اور ودانه ده ودا د درې خدایان وي زموږ دي کنه دې ته وایي د تسلیث عقیده د څه تسلیث عقیده دا شی واسطه نو هم دغه رنګي کدی هندوانو ته هم دغه رنګي سوچو کې د هندوانو درې خدایان دي او هغه خدایان د ټول سرداران دي بیا د دین لاندې لاندې وړه وړه بچي وړه وړه د دې نه خدایان دي دیو ځاګان او د دې څخه خدایان دي نو با هغه باندې کلهم چې د دې ترتیب برابر دی نو هغه ترتیب داسې کوي چې هر علاقه د لپاره توبه نعوذ بالله د یو ګټ ټاکلې هر علاقه د لپاره په دې علاقه چې د عذاب راځي چې په دې علاقه کې عذاب راځي دا بوتي بچي په دې علاقه خوشحالي راځي دا بوتي بچي زموږ په مسلمانانو کې الکانو کې د ملحدین ډېر غټ کار شروع کړی زموږ ځوان ته زموږ الک ته زموږ ماشوم ته زموږ دوی ته زموږ تربور ته چې کله یونیورسټۍ ته ځي د هغه وخت نه ولا برین واش شروع کی ورته ته الله لیدل دی ورته نه بیا ستا په خیال الله بسنګ شکل صورت او ذهن ولدی طرف ته اړې چې د کفر د لارې باندې دی روان یو ځای کې او هغه د وحدانیت رب العالمین په وحدانیت می بیان وکړ یو ولک ماته چې استاد وي زه خو بخار کو پر کومه ولي یو هر وخت دا سوچ کو چې الله بسنګ خوراک سکان پسند کوي لیدل قتل بسنګ کوي نیول بسنګ کوي لندن بسنګ کوي کم ځای بکینی کم ځای په پاسي مو خدا خبرې شروع کړې خپل بیا ورته آسان مثال ورته مې دا غړې چا جوړ کړی دا ودا انسان مې چې جوړ کړی په دې غړې کې دنه موجود دی وینا وخت الله جوړ کړی دی الله په وخت بهر دی دنیا الله جوړ کړی دا دنیا نه الله بهر دی دا ټوټل چې سور د محتاجۍ چیزونه دي د فنا کېدو چیزونه دي دا ټول فنا کېږي وحده لا شریک دا ذات چې هغه نه فنا کېږي کستا دا سوالی چې الله چا پیدا کړی دی الله الصمد الله بے نیاز ذات نه د چا نه پیدا دی نه څوک پیدا نه د چا نه پیدا دی او نه د چا بوی دی نه د چا ماما دی نه د چا کاکا دی لم یلد ولم یولد نه د څوک پیدا دی نه پیدا کړی شوی تاسو دا بیا وی په تصوراتو کې دا غلاس پسندي احباب پسندي نو اغیار چې کوشش کوي مسلمان مرتد کوي نو دا یو د نه مرتد کوي لکه قادیانی چې راځي نو مسلمان د داسې کې ویره وي ته دغه کا استخاره او چې قادیانی اخرانه پیغمبر دی چې څنګه عطا شاه بخاری رحمت الله علیه فرمایي چې څنګه مسلمان استخاره د لپاره او درې د رب العالمین نبی علیہ السلام په شان کې استخاره او خدا څخه تاسو شک وکړه بس کفر تلاړي چې د کفر دلاله نه شیطان بس چل گئی هغه مرتد او هغه خبيث به بیا په خوب کې راځي خبره مطلب او مقصد مې دا دی چې وحده لا شریک ذات الله الصمد دې نیاز ذات زمونږ خلق د رب العالمین د درنه واپس کیږي الله رب العزت په انسان ناسي ګیله نه کړی ای ول انسان ما غرق بربک الکریم انسان د دنیا څه په توګه کې ټول انسان کوي ظلم که نعمتونه ولا ورګي ان الانسان لکفور مبین ډیر ناشکر دی همیشه د پاره ناشکری کوي انسان د رب العالمین هر قسم نعمت ورکړي دا انسان ناشکری کوي الله رب العزت انسان نه دومره مطالبه کړی دی چې صرف او صرف ما د ژوند نو درکړی دی صحت می درکړی دی دولت می درکړی دی زما عبادت شروع کړه ځکه عبادت کې نو تا عبادت سم بیګار کوي اکثر دلته سنت کوم چې انت ګلار شمن مخکې انت کې مجاهدین مخکې رسیدلی کولر ته ولاړی زه ور پسې شاته ولاړی چې زه ور پسې شاته ولاړی نو ماشاءالله
ما 2 رکعات نه کړی هغه به 6 رکعات کړی یعنی یو قسم له ټوپونه وای عبادت ته سم یو ټوکه خندا جوړ کړی سم ټوپونه وای خدای پاک دا څنګه چل ما به صرف سورې فاتحه پورا کړی نه یا به 2 رکعات کړی رب العالمین په ذات باندې چې کله د شک شروع کو د دین او د اسلام دایره نه خارج په دین اسلام کې دا 2 سيزونه دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ذات شک کو چې آیا دا اخرنه پیغمبر دی او کنا دا هغه خبيثانو په خبرو کې را لړ دي اسلام حالات دغه خبره ده کچری د رب العالمین په ذات کې د شکوک او شبهات شروع کړل او اعتراضات او سوالات پیدا سے شروع کړل چې هغه غیر معقول دي هم د دین اسلام نه خارج او کچری ستا په ذهن کې سوالات راځي د ځان نه سوالات په جوړوي او صرف تاسو کوی وجه ته شیطان خدای خدای نه پری او قسم پر قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين پروردگار دا په عزت او جلال می دې قسم دا انسان به ستا عبادت کا استا بندګۍ تفرینه عرض می دا ګولو چې کله الله رب العزت دنیا پیدا کړ انسانان پیدا کړل ټول مخلوقات پیدا کړل نو الله رب العزت دا ټول هر څه په ټول پیغمبرانو باندې هر څه واضح کړی دی او هر څه بیان کړی او کته دا شکه چې رب العالمین چا پیدا کړی هغه وحده لا شریک دی هغه هیڅ نه پیدا کړی هغه نیاز ذات اوس په دې نوجوانانو کې د مهنت څوک کوي هغه خلک کوي چې کوم اغیار چې راشي په نوجوانانو کې مهنت کوي نو تاسو وته نو یې رچ بول کې یو دم په سوال کوي چې تاسو الله دا پیدا کړی دا الله چا پیدا کړی کته دا سوالو کې زه ټیک تا غوښنه سوالونه وکړل چې الله دا څه پیدا کړی ستاسو ذهن څه وایي چې دا دنیا چا پیدا کړو هغه وځه جواب کوي چې دا دنیا خپل پیدا شوی دا خپل روان چې مسلمان ذهن والا سړی نو هغه ورته چې دا دومره غټ بس دومره سورلای پکې نه دی بغیر ډرایور چلی دی وایي چې نه نشي چلی دی نه دا دومره غټ کائنات د الله نه بغیر خلق څنګه چلی دوستانو عزیزان ورته مې دا کولو د وحدانیت او د غرنګ توحید باندې نن سبا د مسلمانانو عقیده مضبوط نه ده ما تاسو ته همیشه بیان کوم د خبره کو بار راځوي چې مسلمان د پکار راځي چې دا خبره په ذهن کې دا خبره تسلیم کې ځان سره راسخ کې چې کوم ځای کې ما عقل کار پری دی د هغه ځای نه د رب العالمین قدرتونه شروع کیږي وحدانیت ولري خبره ده بیا وطن گمراه کیږي بیا وطن د بیلاره کیږي فعلمیت دا چې زموږ په نن کار کې کاری چې کوم د کار سيزي ای پسې نزو او په هغه سيزونو کې ګوتی وو چې ځان بیلاری اگر دې وکړ راغله استاد وي زه خو موزه داس نه کوم مې ولي زه خو ځکه موزه داس نه کوم چې زما معاملات ټیک نه دي نو ما ورته نو بیا دې سره ستا معاملات خپل ځای دی او ستا موزه داس خپل ځای دی بیا څنګه مې ته چې دا عبادت کې دا ته حقوق الله حقوق الله ادا کې ته چې خلکو سره معاملات کې دا حقوق العباد دي د دې موږ او داس خدای سره جدا حساب کتاب دی او دا معاملات چې دي دا لین دین د دې حساب خدای سره جدا حساب کتاب کته وای چې دا معاملات ټیک نه دي زموږ او داس ولې کوم دا ولومبه معاملات ټیک ده اکثر کا خیال لیکل نو یو سړی چاته وای چې لکه ستا تبا دا کستا ټوکې دي او ته یې راخې مې او ته ټوکې علاج وکړې علاج بیا و مطلب دا چې د دوړو علاج پکار دی کنه دوړو بګي نو هم دغه رنګي د خلق چې دي هم پدې دغه بګي ان خدي دي چې د رب العالمین عبادت ولې کې
قرباني ورځ راشي مړه ته قرباني څه تکي قرباني خدا سے یو عمل دی چې و دې کو سنت دی واجب دی او فرض پرې نه کنه ته چې غریب راونی سا اسره مدد وکا چې بل غریب وګوره رب العالمین په حکمونو کې وایي دا دې حکومت انسان چې کله گمراهۍ طرف ته ځي نو یو دمدانه چې کندې ته پریوځي لومې د خدای تعالی د عبادت ورو سټ کوي دې بد الله رب العزت عبادت پری دي لومې به فرایض پری دي فرایض نه بعد به د جمعه پری دي جمعه خان دي جمعه مو څه یقینا وړي چې جمعه مو پری دي بیا ورو کوشش وکړي د اختر مو نه وړي د اختر مو نه وړو بیا ورته داسې اشکالات ذهني کې ذهن کې ورته سوالات پیدا کیږي مړه ته د ټول نه غوړه سړی ستا معاملات صفا دي کته عبادت نه کتاب خدای بخي وای دا خدای خلک اسی بډي والی دا کوم به شپ کې ودريږي تسبیح کړپای را کړپای او داسې کار کوي دا خو څه عجیب غټه خبره خو نه ده په معاملات کې معاملات کې خدای به بخي ځان نه ذهن نه سوالات ورته جوړي ځان ته اذان ته به خپل جواب ورکړي بیا به هغه یو ډېر د ذهن دلته کې شته کنه ډېر د ذهن ډېر تیز دي یو د ذهن یو څو دېشته مخکې دي یو کس په ما په راغلی استاد یو خبره راته ما خبره کوه ما خور لیسه ورکړی دا ما رور لیسه ورکړی دا ما ته وی کړه ګاونډیان یې سکیږي په شریعت کې چا ورکړه ما یو هو ته ډېر غټ بزرګ ما دا راته وایا دا باندې حج فرض دی ته نه حج ته نظم کنه ما ولی ما مسلمان او مسلمان مې دین اسلام څور کني پینځه مې چې پینځه پای کې چې وسطاقت نو حج ته بځي بیا هو حج ته ځي حج په ځای باندې د غریب مدد ولې نه کوي مې بیا خدای ولې نه بیان چې غریب مدد وکاو د خدمت دوستانو عزیزانو نن زما ستا په خوخه زمون ته ځان ته دین من پسند کړی دی زموږ موږ من پسند عبادت من پسند تلاوت من پسند لین دین من پسند چې پته راته ولګي په لین دین کې خرابې کو نه درز ولالته کې ورکو په بل ځای باندې مړه ته سره مسلې نه خبرې معاملات من پسند دین مد ځان تابع کړي ځان نه ګورې دین نه تابع کړي کومس کو نو په داسې طریقې سره کو العیاذ بالله چې موږ په حدیث شریف کې راځي چې انسان تخیری کوي چې پټو کو نه دیو بل حدیث شریف کې راځي انسان چې عبادت نه فارغ شي او عبادت شي دعا چې رب العالمین غوړ خدای قبلې ځکه نه یو کس ته بعد باندې جمعه په درات باندې وکړي کم یو کس دعا دل ټینګيږي لا سلام می جار باسلې نه ته لاس پوجت کړی نه او چې استاد لاس پوجت کړ دې کې ټیم لګي راشه لومبه فرصت کې موږ بیا موږ پسې نور راوځي زدا حقیقت بیانو خطک دعا دا مړی تلاړ شه په مړی کلاس چې غیبت هم کوي او لاس به برکړي د خدای تعالی د ذات پسې ټوکا نه خبر غاړي تلاړ شه ال تکي د انسان اخرنه منزل له دا عبرت ځای دی حتی کې غیبت او د دنیا خبرې شروع دي د جنازې په ځای کې ولاړې د رب العالمین ته بجرګه ورغلې چې یا الله د دې مړي بخنه وکا الټا ور پسې ورشو د دنیا اما کما غیبتونه بکواسات چغل کوري اب د هغه ځای کې وکړ الټا باندې مړي باندې لعنت ور کو بس بیا راځي دا زموږ ستا عبادت قرآن ختم مدینه پاتې کړی دی چې ورګه مړی را کرو شي یو په کې مردار شي ورګه ختم وتاو خدای دی وکړه چې خدای په ختم مدینه پاتې کړی ورګه نوې کور جوړ شي بس ختم متم ورپسې او خدای به برکت دي کې خدای به را باندې راکې نه دین نه د اسلام نه د قرآن نه یو قسم له بیګار جوړ کړی دی یو داسې پټای مته جوړا کړی دی چې کم ځای به زخمی کیږي دا باندې کې زر ولګو نور کا ضرورت یې نه بیا نه و مړ څه اگر به درس کې ویلي درس قرآن چې مسلمانانو ته الله رب العزت فرمای ورځ قیامت چې تاسو ته کتاب نازل کړو په هغه کتاب نه مسز د کړی دي هغه نه مس عبرت اغسته دي هغه مصبر عمل کړی قرآن کې الله فرمای یو کس نه تاسو کله چې خاتم النبیین څه د ابو ولم نور دقیقاً پیغمبر نو ولا تاسو کنه اکثر غلط د بدعت دی اولم نور
دوستانو عزیزانو یا ساده چې مسلمان د خپل د دین نه د خپل د دین د بنیاد نه نه خبر دا خوري ناکامه ده دا نه چې ته بس ته راځه امام پسې ودرېږي د امام په نیت ته بس وګونو وسره واو ضروري په دې باندې خدای بخښنه خدای چره نه په دې باندې خدای الله بخښي چې ته ځان وې چې په مسکی سوې او په دې جمعه کې را سره د درې کاله مخکې چې دې نوې دلته کې راغلی ما یو کسو په ټول مسکی صلی الله علیه وسلم ورته هغه به ما په راغلی نو لکه ته په مسکی څه پس کې نو له سورې فاتحه ورته نو له سورې اخلاص ورته نو له درود ورته بس دا درود دې ذکر دی ورته وای چا نه ذکر دی بس مری نصیب به وې بس نصیب می ذکر بس ټول مسکی دا وې ورته بابا ستا چې دا دور عمر تیر کو په دې دور عمر کې تا دور سي عزت نه کړ اوس په عزت کړ یره ودل ته کې د جمعات کې خلک دی شرمېږي نو ما ته یل تکور تر راځه به ده تاخیر یا دور شوه چې موږ عزت کو خو صرف سوره اخلاص قل والله احد ما دا دې مغټه تور وکړه چې عزت وکړو دوستانو عزیزانو حدیث شریف کې راځي چې انسان دنیا نه لاړ دا هیڅ په کار نه راځي سوای د خپل عمل په دنیا کې تاسو په واهیات او په فضولیات او په بکواسات او په لولاف په هوها پسې لګېدلې او یا ساده کې چرته د دوکې د سترګې د باندې پټ شي نه به د خپل اولاد په کار راځي چې د کوم اولاد لپاره تا د امانه کمان د دنیا د کې مسافرې ارس کړي ځان استعمال کړي خپل ځواني د تخاوري لري کړي دا د کرونا کې کتا سو خیال کړو کرونا راغلی وکړه لږ وخت کې په 2020 کې لار به په بیډ باندې مړېدو بچي ولا خپل راته راسي نه مونږ کرونا ونه رسکی ولا د به اوچت خپل موږ مرا پیدا یو کوټه را پرې نه موږ ټول به غرق چې د چانه پیدای پر رب العالمین یقین وکړي چې ابد خپل اولاد به راځي اولاد خو د انسان د زړه غوخي دا سه سخت روز را روانه ده چې مور به د خپل تی ماشوم چې سوره وطن دی وي د زړه غوخي وي ابا مغرزي چې ډیر انم څونه غواړي سوره سخت روز را روانه ما تا یو دوه مزو کو ویرا بس پدې په خدای بخي کله دنیا یو څو پیسې وګټو چرته مدا سی ویلي یاره بس ډیر شی دي زماده په بس د دنیا د پر وایي چې لکونه ګټو نه کروڑونو تکل کو کله کروڑونو ګټو د يرګونو تکل کو پای خو گزارې د پر ځان ته سوایو نه چې سور ډیوی دور بینک بیلانس سور ډیوی دور بخي د انسان دنیوي لالچ سیوا ده خو د آخرت لپاره انسان کا لالچ شروع کو هر یو انسان په دنیا کې جنتی ګرځي دوستانو عزیزانو عرض دغه چې د الله رب العزت وحدانیت خپل زړونو کې راسخ کړي د رب العالمین خبر ومنه رب العالمین هر سړی مني که هندو نے تپوسو کې ستارب سوکته اب تو اوپر والا عیسائی نے تپوسو قائم دته وي يهودي نے تپوسو قائم دته وي فارسی نے تپوسو قائم دته وي هر غیر مذهب نه تپوسو کې ستارب سوکته اب تو چې اوپر والا مسلمان نه تپوسو کې ستارب سوکته اب تو چې الله خدا الله خبر سوک نه مني الله مني خدا الله خبر نه پته دا وتا چې قبر حشر اخرت دا حق دی او بیا هم په سیاست مشهور دی مړ دي مليان و خبرې کوټه کړې دي رټه لګولې بس خپل تقریر په اون باندې بخي دا به تعالی پته ولګي چې ور بخامخ شي عدل تکي او ډېر به ما سره خطر سمو دماغ کې او پس به را زره پاس کو الله شتا او کنيشتا دا الله رب العزت د سوره زره کالو نه دی دنیا سوره زړه ده په دې به همیشه ما سره پاس کو ازوی ته ولا غرضوي کنه ما یې څنګه چل کار دي سو کاله د مرګ شو یې هو تکاله کې بس مو ته پته لګي چې الله شته او کنيشتا پدا سے صفا جامه کې پسپینه جامه کې مسلمانان تاسو وته مسلمان وایي دا الله رب العزت په ذات به شک کوي دا الله رب العزت په ذات به سوال کوي او وای بزوي دا زما رائټ ته مې تاسو دا رائټ چا درکړې دي دا سوال خو به زه کوم وای دوستانو عزیزانو هر انسان د خپل ځان سره
خوم کوي او بدم کوي کچره د رب العالمین په ذات عقیده مضبوطه کلک بیا خو مسلمانی او کچره ته د رب العالمین په ذات یقین کې هیره پیری کې او سوالات په کې او د رب العالمین په ذات باندې اعتراضات کې یستا په مسلمانۍ کې شک الله رب العزت مختص له په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين